بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ تاسو موضوع ده کسرونه یا کسر. کسر موږ تاسو سره کوو چې کسر په لغات کې ماتول ته ویل کېږي. کسر په لغات کې ماتول ته ویل کېږي، ټوټه ټوټه کول ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې د ریاضي په اصطلاح کې هغه عدد چې پوره نه وي، هغه عدد چې پوره نه وي د کسري اعدادو په نامه سره یا د کسر په نامه سره یادېږي. کسر په دوه ډوله باندې، عام کسر بل هم اشاره کسر. اوس موږ تاسو په عام کسر باندې خبرې کوو، وروسته بیا موږ تاسو په اشاره کسر خبرې کوو. عام کسر په موږ تاسو داسې تعریفوو چې که چیرې یو عدد په څو مساوي برخو باندې وویشو، که چیرې یو عدد په څو مساوي برخو په مساوي ټوټو باندې وویشو، له هغه څخه یوه یا څو ټوټې راواخلو، دې ته موږ تاسو عام کسر وایو. که چیرې یو شی په څو مساوي برخو باندې وویشو، له هغه څخه یوه یا څو برخې راخیستلو ته څه ویل کېږي؟ عام کسر ویل کېږي. عام کسر موږ تاسو په دې شکل سره لیکو، یا دا د کسر شکل دی. A تقسیم په B باندې، A تقسیم په B باندې. A ته موږ تاسو صورت، B ته موږ تاسو مخرج، او دغه خط ته کسري خط وایو. صورت، مخرج او کسري خط. صورت په مخرج باندې تقسیموو، دغه د تقسیم علامه ده. صحیح شو؟ په تېرو درسونو کې موږ تاسو تقسیم علامې ویلې وې چې مختلف شکلونه تقسیم لرل. له هغه جملې څخه یو دغه خط کوم دی تقسیم معنا ورکوي. صورت مخرج باندې تقسیموو. صحیح شو؟ خو یوه خبره په دې ځای کې په یاد لرو چې مخرج به خلاف د صفر وي. مخرج به څه وي؟ خلاف د صفر وي. که چیرې مخرج صفر شو نو بیا عدد تقسیم په صفر باندې بیا بیخي یو مبهم شکل ته ځان رسوي، ورک شکل ته. نو هغه موږ تاسو له هغه ځان راګرځوو تر څو پورې مخرج مو صفر نه شي او دغه موضوع مو سوال مو مبهم حالت ته لاړ نه شي، نو مخرج به هم شي خلاف د صفر وي. اوس نو عام کسر په دوه ډوله باندې دی. عام کسر په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله ده. یو یې هم واقعي کسر، بل یې هم غیر واقعي کسر. واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي، واقعي کسر یعنې عام کسر په څو ډوله؟ په دوه ډوله، واقعي کسر او غیر واقعي کسر. واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې صورت یې تر مخرج کوچنی وي، صورت یې تر مخرج وړوکی کم وي. لکه دا یو یې په دوه، دا عام کسر، عام کسر کې واقعي کسر. یو تقسیم په دوه باندې، یعنې صورت له مخرج څخه څه شی ده؟ وړ ده، کم ده. یو په درې باندې، درې په څلور باندې. د دې مفهوم څه شی دی؟ د دې معنا څه دی؟ د دې معنا دا ده چې یو شی موږ تاسو په دوو مساوي برخو ویشلی دی. یو شی مو په دوو مساوي برخو ویشلی ده، له هغه څخه یو برخه راخیستې. دا معنا دا ده چې یو شی موږ تاسو په دریو مساوي برخو ویشلی ده، له هغه څخه یو برخه راخیستې. صحیح شو؟ د دې مقصد او مفهوم دا دی چې یو شی موږ تاسو په څلورو مساوي برخو ویشلی دی، په مساوي ټوټو مو ویشلی ده، له هغه څخه موږ تاسو درې برخې راخیستې. مثلا دلته موږ تاسو یو شی لرو، دا په څلورو مساوي ټوټو باندې ویشو. موږ تاسو څو مساوي ټوټو؟ په څلورو مساوي برخو باندې موږ تاسو ویشو. تاسو فرض کړئ چې دا څلورو مساوي برخو موږ تاسو ویشلی. اوس د دغو څلورو مساوي برخو څخه موږ تاسو درې برخې راخلو. دا یوه برخه، دا یې هم بله برخه، او دا یې هم بله برخه. نو دا موږ تاسو داسې لیکو چې درې تقسیم په څلور باندې، یعنې یو شی موږ تاسو په څلورو مساوي برخو وویشو، د هغه څخه موږ تاسو درې برخې راخیستې. دې ته موږ تاسو واقعي کسر وایو. کوم کسر؟ واقعي کسر ته وایو. بل هم له هغه څخه وروسته غیر واقعي کسر. غیر واقعي کسر بیا هغه کسر ته ویل کېږي چې صورت یې تر مخرج لوی وي، چې صورت یې د مخرج څخه لوی وي، یعنې درې تقسیم په دوه باندې. اوس په دې ځای کې صورت تر مخرج لوی دی، مخرج یې کوچنی دی او صورت یې لوی دی. پنځه یې په دوه باندې، شپږ سایې یو یې په دوه باندې. دلته اوس د دې معنا څه دی؟ د دې مفهوم څه شی دی؟ یعنې یو شی تا په دوو مساوي برخو ویشل، هغه څخه ته درې برخې اخیستلی شې؟ نه یې شې اخیستلی. یو شی تا په دوو مساوي ټوټو ویشلی ده، له هغه څخه ته درې برخې نه شې اخیستلی. یا مثلا یو شی په پنځو مساوي برخو ویشلی ده، له هغه څخه ته پنځه برخې نه شې اخیستلی. سره خلاص؟ نو یا مثلا دا موږ تاسو ته راجع کوو چې دا په دې مخرج کې ضربو، صورت سره جمع کوو چې شپږ په دوه کې 12 جمع یو 14.
دیارلس تقسیم په څو باندې؟ په 2 باندې. نو دلته هم صورت له مخرج څخه لوی شو. نو د دې لپاره موږ تاسې یو شکل رسموو. په شکل کې موږ تاسې کوو د غیر واقعي کسر یو شی موږ تاسې په 2 مسایلو برخو باندې ویشو. په څو مسایلو؟ په 2 مسایلو برخو باندې ویشو. صحیح؟ بله هم دغسې یو جسم اوس دغسې یو شکل رسموو. دغسې بله هر شی چې بولي دغسې هندواڼه یې بولي یا کیک یې بولي، هر څه چې بولي هغه هم رسموو. تاسې هغه هم دغسې په 2 مسایلو برخو باندې ویشو. 2 جسمونه دغسې راخلو، یو بل هم دغسې سره راخلو په غیر واقعي کې. واقعي خو یو شکل بس له شکل څخه درخلو. اوس نو په دې ځای کې موږ تاسې د لومړي کسر د لومړي جسم څخه مکمل راخلو. 2 برخې مو راواخیستلې، صحیح؟ یو برخه لا پاته ده، هغه موږ تاسې د بل جسم څخه راخلو. نو اوس 3 تقسیم په څو باندې؟ په 2 باندې. غیر واقعي څه شی؟ غیر واقعي شکل. یعنې موږ تاسې یو شی واقعیت نه لري، یو شی واقعیت نه لري، موږ تاسې بل څه کار کوو؟ یو مکمل در واخلو. دا بله ټوټه بیا له کومه کوي؟ هغه په عین شکل باندې بله ټوټه دغسې راخلي، هغه هم په 2 مسایلو برخو ویشي. دغه څخه یو برخه راخلي. نو تر څو برخې څو شي؟ 3 برخې مو د څو سره واخلو؟ د 2 سره واخلو. دې ته موږ تاسې وایو غیر واقعي کسر. صحیح؟ بل له هغه څخه وروسته راځو همصورته کسرونه. همصورته کسرونه هغه کسرونو څخه عبارت دي چې صورتونه یې عین شي، چې صورتونه یې سره برابر وي او مخرجونه یې مختلف وي. همصورته کسرونه هغه دي چې صورتونه یې برابر او مخرجونه یې مختلف وي. لکه یو په 3 2، یو په 3، یو په 3، همدارنګه یو په 5. یعنې دلته ګورئ صورتونه ټول شي دي برابر دي خو مخرجونه مختلف دي. 2 3 5. یا بل مثال موږ تاسې راکړو. بل مثال څرنګه؟ 2 په 3، 2 په 5. صورتونه برابر دي خو مخرجونه بیا مختلف دي. دې ته موږ تاسې وایو چې همصورته کسرونه. اوس نو په همصورته کسرونو کې کوم کسر لوی ده؟ دغه د لویوالي علامه ده. د څه شي علامه ده؟ د لویوالي. دې خواته چې مثلا عدد وي او دې خواته بل عدد وي، ا به لوی وي، دا کومې خواته خلاصې د دغې علامې هغه لوی معنا ورکړي. کومې خواته چې دغه کونجې کومې خواته وي نو موږ تاسې وایو چې دا د کوچنۍ علامه ورکوي. نو په دې ځای کې معنا دا ده چې ا لوی د چي څخه له بي څخه. نو اوس په دغه شي کسرونو کې موږ تاسې همصورته کسرونو کې هغه کسر لوی ده، هغه کسر لوی ده چې مخرج یې کوچنی وي. په همصورته کسرونو کې هغه کسر لوی ده چې صورت مخرج یې کوچنی وي. سمجھل؟ له هغه څخه وروسته راځو هم مخرجه کسرونه. هم مخرجه کسرونه هغه کسرونه دي چې مخرجونه یې سره برابر دي، مخرجونه یې عین اعداد دي، عین شی. صحیح؟ اوس مثلا 1 په 4 او 3 په 4 2 کسرونه دي که نه دي؟ اوس نو دغه صورتونه مختلف دي خو مخرجونه یې عین شي. 1 په 4 او 3 په 4. یا مثلا بل مثال 3 پاته، 5 پاته او همدارنګه 1 پاته. په دې ځای کې مخرجونه ټولو برابر دي خو صورتونه یې مختلف دي. دې ته موږ تاسې مخرجه کسرونه ورته وایو. صحیح؟ اوس نو په دې ځای کې په دې کسرونو کې په مخرجه کسرونو کې به کوم کسر لوی وي؟ کوم کسر به لوی وي په مخرجه؟ په مخرجه کسرونو کې هغه کسر لوی دی چې صورت لوی وي. په مخرجه کسرونو کې هغه کسر لوی دی چې صورت لوی وي. په همصورته کسرونو کې هغه کسر لوی وي چې مخرج یې کوچنی وي، چې مخرج یې کوچنی وي. صحیح ده؟ ولې که چیرې دا موږ تاسې دې تقسیم کړو مثلا نیم لاس راکوي. سمجھل؟ خو که چیرې یو په 3 باندې تقسیم کړو تر نیمه هم کمه حصه لاس راکوي، تر نیمه هم کمه حصه لاس راکوي. په دغو کې موږ تاسې وایو چې په مخرجه کې هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. صورت یې لوی دی. اوس نو یو لوی دی که 3 لوی دي؟ 3 لوی دي په دغو دواړو. نو 3 چې موږ یو 4 باندې تقسیم کړو دا به ډېرې برخې حصه لاسته راکړي، او که به 3 په 4 تقسیم کړو 3 چې په 4 تقسیم کړو تقریبا ډېره تر نیمایي هم زیاته برخه لاسته راکوي. صحیح شو؟ نو هغه کسر لوی دی په مخرجه کسرونو کې چې صورت یې لوی وي. بل له هغه څخه وروسته موږ تاسې لرو معادل کسرونه. معادل کسرونه هغه کسرونو څخه عبارت دي چې که چیرې موږ تاسې د دوی شکلونه مختلف خو د دوی حاصل یې عین شی لاسته راکوي.
د دوی شکلونه مختلف دي خو حاصل عین شی لاسته راکوي. یا مثلا صورت او مخرج په عین عدد کې ضربوو، صورت او مخرج په عین عدد کې ضربوو، موږ تاسو ته معادل کسرونه په لاسته راکوي. یا بیرته هغه کسرونه موږ تاسو په بل باندې تقسیموو، حاصل به بیرته عین عدد لاسته راکوي. اوس مثلا یو تقسیم په څو باندې؟ په 2 باندې. یو تقسیم په څو؟ په 2 باندې. 2 تقسیم په 4 باندې. دا څنګه لاسته راغلی؟ یو هم په 2 کې ضرب کړو، مخرج هم په 2 کې ضرب کړو. دا په 2 کې ضرب کړو 2 بسي، دا په 2 کې ضرب کړو 4 بسي. اوس که چیرې بیرته 2 په 4 باندې تقسیم کړي، یا مثلا یو په 2 باندې تقسیم کړي 0.15 لاسته راکوي. که چیرې یو په 2 باندې تقسیم کړو هم 0.15 لاسته راکوي. حاصل عین شی دی، شکل متغیر دی، شکل فرق کوي خو حاصل عین شی دی. یا مثلا 4 په 8 باندې تقسیموو. صحیح شو؟ اوس دا په 4 کې ضربوو څو بسي؟ 4 یو 4 کې ضرب 4 2 په 4 کې ضرب 8 بسي. شکل متغیر شو خو بیرته چې تقسیم کې یو په 8 باندې تقسیم 4 په 8 باندې تقسیم کې 0.15 لاسته راکوي. یا سره اختصار کې اختصار عملیه نشه راوستل نو هغه اختصار کې بیرته یو په 2 لاسته راکوي. نو شکل متغیر وي خو حاصل عین شی. دې ته موږ تاسو معادل کسرونه وایو. بل هم د کسرونو اختصار یعنی ساده کول. ځینې وخت موږ تاسو کسرونه لرو غټ غټ عادات وي، هغه موږ تاسو غواړو یو ساده شکل یې لاسته راوړو. یو ساده شکل یې لاسته راوړو. ساده شکل لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو اختصار عملیې څخه کار اخلو. د اختصار په عملیې کې موږ تاسو لرو چې مثلا مثال راکړه د 15 تقسیم په 0 باندې. اوس راځو موږ تاسو د دوی قابلیتونه ویلي دي، د 2 څخه شروع کوو. که چیرې دواړه په 2 باندې تقسیم، دواړه به په عین وخت کې په عین عدد تقسیموو، دواړه به په عین وخت کې په عین عدد باندې تقسیموو. 15 په 2 باندې نه تقسیمېږي، صحیح شو؟ خو 0 تقسیمېږي، نه تقسیموو. په 3 باندې 15 تقسیمېږي خو 0 نه تقسیمېږي، بیا یې نه تقسیموو. په 4 باندې 0 تقسیمېږي، 15 نه تقسیمېږي. 5 ته راځو، 15 هم تقسیمېږي او 0 هم په 15 باندې تقسیمېږي. نو 4 هم 15 باندې، دا هم 15 باندې تقسیموو. څو په لاسته راکړي؟ 3 دا 15 باندې په 4 نو حاصل به 16 سره راشي، 3 په 4 په لاسته راشي. حاصل به مساوي سره 3 په 4. یا مثلا موږ تاسو په توجیه حالت سره داسې لیکلی چې 15 تقسیم په 0 باندې 15 هم په عین عدد باندې وویشو تقسیموو، 0 هم په عین عدد. 15 په 5 باندې تقسیم کړو 3 په لاسته راکړي، 0 په 5 تقسیم کړو 4 په لاسته راکړي. نو دا حالت موږ ته د کسرونو اختصار عملیه ورته وایي. مشکل شته؟ نشته؟ اوس موږ تاسو بلې برخې ته راځو چې هغه د عام کسر تصحیح. د عام کسر تصحیح که چیرې موږ تاسو ته یو غیر واقعي کسر راکول شوی وي، غیر واقعي کسر راکول شوی وي، هغه موږ تاسو په تام کسر شکل باندې بدلوو. یعنې تام عدد او کسر شکل په دې باندې موږ تاسو بدلوو. 7 تقسیم په 3 باندې یو غیر واقعي کسر. 7 چې موږ تاسو په 3 باندې تقسیم کړو، په دغه عملیه کې 7 په 3 باندې تقسیموو، څو 2 ضرب 3 شپږ. د 7 څخه شپږ ته پرې کړو، یو باقي پاتې کېږي. څو باقي پاتې کېږي؟ یو. اوس نو دغه موږ تاسو هغه پوره برخه چې رسېدلې ده، پوره برخه رسېدلې ده، هغه موږ تاسو په صحیح عدد کې لیکو. صحیح شو؟ او کوم چې باقي لرو موږ تاسو هغه په صورت کې لیکو. همدارنګه مقسوم علیه برخه چې موږ تاسو لرو هغه په مخرج کې لیکو. یا موږ تاسو کوم په یاد وي د تقسیم میزان چې موږ تاسو کاوه، دا موږ خارجي قسمت کوم په مقسوم علیه کې ضرباوه، باقي مترجمه کاوه. په یاد مې مقسوم خارجي قسمت کو دې کې ضرباوه، په مقسوم علیه کې ضرباوه، که چیرې باقي وو باقي مترجمه کوو. دا موږ تاسو د تقسیم میزان کې ویلو. نو اوس داسې په دې کې ضرب کې دا ترجمه کې موږ تاسو ته دغه موږ تقسیم په 3 باندې بلاسته. یا دلته ورته ګورو موږ تاسو بیرته 2 ضرب 3 خیر اول سره دا بل حالت موږ تاسو وایو چې 2 ضرب 3 شپږ جمع یو و تقسیم بیرته په خپل مخرج باندې. یا دا بل سوال راځي، نو د بل سوال کې هم 15 تقسیم په 8 باندې وایو. 15 تقسیم په 8 باندې څه کوو؟ 4 صحیح 3 په 8 باندې موږ تاسو ته راځي. یا مثلا دا 15 تقسیم په څو باندې؟ په 8 باندې.
پنځه دېرش څخه په اته باندې تقسیم په څو څو رسېږي؟ څلور په اته کې 2 د دې دا تفریق کولو 50 څخه 2 تفریق 3 پاتې کې د 2 شي راځي. اوس نو دا موږ تاسو صحیح برخه لاسته پوره برخه لاسته پوره برخه دلته ده باقي مانده په صورت کې او مقسوم علیه برخه چې په مخرج کې. اوس که چیرې بیرته موږ تاسو د دې میزان کوو د دې میزان څومره کوو؟ میزان دا کوو چې خارجي قسمت په مقسوم علیه کې ضربوو او باقي سره جمع کوو. نو موږ تاسو په دغه شکل تدريج مشكلة تشا صار خلاص اوس راځو د عام کسر غیر واجب کول یا تجنیس کول هم جنس کول یو جنس جوړ صحیح دغه شکل دا کول سوی وي دغه شکل دا کول سوی وي تاسو بیرته کسري شکل جوړو. اوس دا د ګور دوه حالتونه دي یو تام برخه ده او یو هم کسري برخه ده. تام برخه ده هم کسري برخه ده. دوه حالتونه مو تاسو په یو حالت باندې بندوس. یو حالت چې کسر نو هغه ته موږ تاسو عام کسر غیر واجب کول یا تجنیس کول وکول. د عام کسر په غیر واجب کولو کې موږ تاسو وایي غیر واجب کول مساوي کیږي صحیح عدد ضرب په مخرج کې جمع هم در صورت بیرته هغه مجموعه راخلو صورت کې لیکو په مخرج خپل مخرج باندې لیکو خپل مخرج بیرته راځي. مثلا دا سوال موږ تاسو درلود سره خلاص دا سوال موږ تاسو درلود دا غواړم چې موږ تاسو اوس غیر واجب کو یا تجنیس کو یو جنس دی یو جنس چې یو کسر دی راوړ نو درې صحیح 2 تقسیم په 5 باندې دلته موږ صحیح عدد ضرب مخرج دا صحیح عدد برخه ده دته چې وایو صحیح عدد برخه صحیح عدد ضربو کو مخرج کې ضربو صحیح عدد په مخرج کې ضربو صورت سره جمع کوو. صحیح عدد ضرب په مخرج کې جمع هم سره صورت تقسیم خپل مخرج دی خپل مخرج څه 15 باندې نو دا ده 3 ضرب 15 جمع هم سره صورت 2 تقسیم خپل مخرج باندې. اوس نو 3 ضرب 15 جمع هم سره 2 تقسیم خپل 15 باندې 15 جمع 2 ولس تقسیم 15 باندې خپل حاصل متاساس یعنی دا حالت موږ تاسو راوړاو کسر شکل ته راوړ سره کسر شکل متصل یو غیر واقعي کسر خلاص شي خلاص راکړي یو غیر واقعي کسر خلاص راکړي. یا مثلا دا بل مثال ته ګورو دغه صحیح برخه په مخرج کې ضربو صورت سره جمع کوو. ډیره ساده خبره صحیح عدد په مخرج کې ضربو صورت سره جمع کوو. یو ضرب 2 دا یو ضرب 2 جمع هم سره صورت څه دی یو تقسیم خپل مخرج باندې یو ضرب 2 جمع هم یو ضرب 2 جمع هم سره یو ضرب 2 شي کو 2 بس جمع یو تقسیم خپل مخرج باندې 2 جمع یو څو شي 3 تقسیم په 2 باندې. دغه حالت سره موږ تاسو چې شواړو خپل کسر شکل ته وایو سره خلاصو دغه د موږ تاسو د کسرونو برخه د کسرونو حالتو چې موږ تاسو کسرونه په دې طریقه باندې موږ تاسو تحلیلول دي څه وروسته ان شاء الله موږ تاسو دې کسرونو څلورګونی عملی وایو څلورګونی عملی کې دي کسرونو عام کسرونو جمع ده د کسرونو تفریق ده د کسرونو ضرب ده او همدارنګه دي کسرونو تقسیم ده ان شاء الله بس موږ تاسو صحیح سره خلاص کوم مشکل